د جلال آباد ښار اړوند کابل هډې سیمه پر کوم ځای چې له کابل سیند نه یو غټ بیل شوی نهر بهیږي او هره ورځ سلګونه ماشومان او ځوانان له ګرمۍ څخه د خلاصون په موخه ورته د لامبلو لپاره ورځي. همدا لمباګانې بیا د اکثرو ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښولی شي او د دوی کورنۍ هم له لوی کړاو سره مخامخ کولی شي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې ماشومان دې باید په دغسې نهرونو او سیندونو کې له لمبا کولو ځان وساتي تر څو هم یې ژوند له ګواښ سره مخ نه شي او هم یې کورنۍ له سرګردانۍ خلاص شي. زما نوم نظیف الله دی. نهرونو کې تاسو ګورئ دا ماشومان لامبي دي کې زیاتره وخت سپي مردارېږي، غواګانې مردارېږي، غورځوي. زیاتره خپل مور او پلار اولادونو باندې پام نه کوي، غرمو کې ترې راوځي سیندونو ته. دا چې سیندونه وي چې بعد د هغې نه تاسو خپله ګورئ مور او پلار به دردېږي چې اولاد مې سیند ویوړو دا وکړو. هغې نه مخکې باید دا فکر وکړي چې خپل اولادونه په خپل کور کې په امن او ښایسته ځای کې وساتي او خپل لامباګانې په کورونو کې ورته ورکړي. بله ورځ مې یو څو ورځې مخکې مې یو ماشوم وړو، بیا وړو دا ډېر یې موچ کړو. دې سره ټول خلک زحمت کې دي دې ماشومانو سره. ورسوروره نو څوک به مخنیوی وکړي نو موږ خو ورته زر دا پیونه ډېر وي. کورنۍ دې باید دې مخنیوی وکړي، دې بس کور کې یو زمینه ورته جوړه کړي. د روغتیا پالانو ټینګار هم دا دی چې ماشومانو ته باید په سیندونو او نهرونو کې د لمبا پر ځای کور کې د لامبلو سیستم برابر شي، ځکه له یوه لوري به د اوبو له خطره په امان کې وي او له بل لوري به له بېلابېلو ناروغیو چې له همدغو ککړو اوبو ماشومانو ته پیدا کېږي خوندي پاتې شي. د ننګرهار سیمایي روغتون د ماشومانو د واټ مشر ډاکټر واحد الله حبیبي په دې اړه داسې وایي. کېدای شي هغه مردار اوبو کې چې ماشومان لامبي یوه ناروغي د امپیتیاګو موږ ورته وایو یا مرداردانې چې ورته وایي. اکثره د اوړي په موسم کې هغه هم اکثره چې همدا بدرفتونه هغه کانالونو ته یا هغه لښتیو ته یا هغه ویالو ته تلي او هغې کې چې کله ماشومان لامبي نو دوی ته مرداردانې پیدا کېږي یا جلدي ځینې نور ناروغي پیدا کېږي. باید یاده شي چې هر کال د اوړي موسم په راتګ سره د ننګرهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د لامبلو پر مهال اوبو خلک ډوب کړي او مړه شوي دي.